یو سړی د څو ورځو نه په صحرا کې ګیر و چې مخې ته یې قدم کېښودو نو ځمکه اچانک سوری شوه نو فوراً یې خپلو ملګرو ته اواز وکړو. ملګرو چې دا اواز واورېدو نو خپل کارونه یې پرېښودل او د دې طرف ته یې رامنډه کړه. دوی ټولو په لاسو باندې کودۍ شروع کړه. څه وخت پس دوی ته په ځمکه کې د لرګیو څو تختې راغلې. بیا کپتان کوم چې د دوی لیډر و فوراً یې د ټولو تختو د لرې کولو حکم وکړو. خو کله چې دغه تختې لرې کړې نو ټولو په بې صبرۍ سره ښکته کتل چې د دوی زړونه مات شو. دا یو وچ کوهی و چې د اوبو په کیسه نوم او نشان نه و. بیا کپتان یو کاڼی راواغستو او دغه کوهي ته یې ګزار کړو او هغې ویل چې کیدای شي ښکته لږې شه نو موږ ته میلاو شي. خو هغې چې کله دا کاڼی ورګزار کړو د کوزه د اوبو سره شلبارې اواز رانغی. په دې سره دې ټولو زړونه مات شو. خو بیا بلال ویل چې زه ښکته ځمه کیدای شي په دې کوهي کې لږې شیان اوبه وي نو هغه د رسۍ په ذریعه دغه کوهي ته کوز شو. هغه چې څنګه لاندې کوز شو نو کوزه صرف نرمه شګه وه. په دې سره یې اخري امید هم ختم شو. بلال چې څنګه واپس راختو نو به هغې په غوږونو باندې د اوبو څه لږ شان اواز راغی. هغه جل هغې طرف ته ورغی او چې هغې وکتل نو هلته د اوبو لږ لږ څاڅکي کېدل. دا د ګټې په چاو کې لږې شان اوبه را روانې وې. دا لږې اوبه د دوی دپاره د ژوند یوه نښه وه. نو کله چې بلال خپلو ملګرو ته دا خبره وکړه نو د ټولو په مخونو باندې څو ورځې پس خوشحالي راغله. د دوی سره چې کوم لوښي وو نو فوراً یې ټول لاندې ورګزار کړل او بلال به لږې لږې اوبه رااخیستلې او دغې لوښو ته به یې اچولې. نو بلال چې کله دغه دوه کپه ډک کړه نو دا یې د رسۍ په ذریعه باندې بره راښکلې. دې ته ټول ډېر زیات خوشحاله شو. دوی دا اوبه ډېر په خوشحالۍ سره نیولې وې او کپتان له یې ورکړلې. کپتان هغه اوبه خپل یو ملګري ته ورکړلې. هغې ته لږې شان اوبه وڅښلې او ودرېدو ځکه چې نور ملګري هم پاتې وو. دا لمحې د دوستۍ یو غټ ثبوت و. لږ ټایم پس ټولو د صبر ساه واخیسته او بیا دوی وویل چې اوس د ټینګ مرمت کول شروع کړو. دیو چې کله دغه ټینک مرمت کوو نو په صحرا کې لرې د دشمن پوځ ښکاره شو. نو کپتان یې فوراً ټول را یوځای کړو او په دشمن باندې د حملې کولو حکم وکړو. لږ ټایم پس د دښمنانو ګاډي ودرېدل او یو دم زبردست فایرنګ شروع شو. د 5 دشمنانو نه 3 مړه شو او 2 ته گرفتار کړی شو. د کپتان چې کله د دوی بوتلې چیکلي نو هغه هم خالی وي. د دې مطلب دا دی چې دشمنان هم په صحرا کې گیر شوي دي. نو دا چې ولیدو نو د کپتان په دماغو کې یو خیال راغی. هغه حکم وکړو چې په بوتل کې لږې شیان اوبه راوړئ. هغې د قیدیانو مخې ته بوتلې ډکې کړې او دا منظر چې ولیدو نو د هغو سترګې راووتې او بیا یې دغه لږې شیان اوبه په ځمکه باندې واړولې. نو په دې سره قیدي ډېر زیات خفه شو. نو قیدي ته پته ولګېده چې د دوی سره خو ډېرې زیاتې اوبه دي. نو د تندې د لاسه ورته خپل ګروپ بې نقابه کړو. نو کپتان ته دا پته ولګېده چې دا دشمنان خو صرف د اوبو په تلاش کې راوتي وو. اصلي پوځ خو شاته را روان دی. په دې ټیم کې کپتان ډېر زیات ویرېدو او یو نوی پلان یې جوړ کړو. هغې دغه 2 کسان آزاد کړه او چې هغه خپل ټیم ته ووایي چې دلته کې ډېرې زیاتې اوبه دي او دغه شانې د دشمنانو د غټ پوځو د راوستلو دلته یو چال جوړ کړو. ټولو فوراً د جنګ تیاری شروع کړو. خو هغو ته دا پته وه چې کیدای شي دا جنګ زموږ اخري وي. د هغو په مخونو باندې بالکل یره نه وه ځکه چې هغو ویل خو دا پوځ چېرته موږ منې کړو نو زموږ ملک به بچ شي. لږ وخت پس د دشمنانو یو غټ لښکر راغی. اول دماکه وشوه او بیا جنګ شروع شو. اوس د دواړو طرفونو نښې ډزې شروع شوې. خو دیو دغه دشمنان خراب کړو او بیا د دیو ټینګ هم راغی او د دشمنانو حوصله نوره هم خرابه شوه. بیا یې دشمنان وتښتېدل. د 9 کسو یو وړوکی ټیم په زراو پوځ له شکست ورکړو. خو کله چې کپتان ګنتي وکړه نو د هغې یو ملګری نه و. هغه په منډه لاړ او چې ویې کتل نو د هغې ملګری مړه شوی و. په دې سره دا ټول ډېر زیات خفه شو. خو په جنګ کې خو به قرباني ورکې کنه. اوس دوی کېناستل او د یو ملګري دوربین راواغستو او چې پکې وکتل نو د دشمنانو جرنل په خپله باندې سپینه جنډه راواغسته او د دوی خواته را روان شو. جرنل کې چې پته ولګېده چې د دوی دا کپتان په یو غټ کس نه دی نو هغه ورسره بیا وران شو او مطالبه یې وکړه چې هغه به د یو اصل کمانډر سره خبره کوي. نو کپتان ورته په خندا کې ویل چې زموږ کمانډر نه دی وزګار چې ستا سره خبره وکړي. هغه لامبي او خپل یو خولۍ وچوي. نو د دشمن یې دا خیال شو چې دوی سره په رښتیا ډېرې اوبه دي. خو په حقیقت کې دوی صحیح نه لامبل. هسې دې ته د اوبو ښودنه کوله.
او بیا مذاکرات ناکام شو او یو ځل بیا جنگ شروع شو. دې ځل د دشمنانو سره توپونه وو او د هغو په ډزو باندې د دوی 4 کسان نور هم مړه شو او دوی اوس صرف 4 کسان پاتې شو. دشمنانو د لرې نه په توپونو باندې ډزې کولې او د دیو سره ګولۍ هم ختمې شوې. اوس په یوه دماغه کې 2 کسان د دیو نور هم مړه شو او اوس دیو صرف 2 کسان پاتې شو او د دشمنانو لښکر مخې ته راغی او د دوی سره ګولۍ هم نه وې. دا 2 کسان اوس د اخره پورې ډېر په نرۍ د دوی سره جنګېدل. دې ټیم کې دشمنانو وسله راواغسته خو د جګړې لپاره نه بلکې د اوبو په بدل کې د ورکولو دپاره. هغو ډېر زیات تږي شوي وو بس مرګ ته ورنږدې شوي وو. نو د کپتان دا خیال و چې دیو مزاح کوي. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې دوی دې کوی ته وکتل نو په کوی کې رښتیا اوبه راغلې وې. په اصل کې د توپ یوه ګولۍ راغلې وه او په دې کوی کې لګېدلې وه او پرېشر یې پکې جوړ کړی و او د پرېشر په ذریعه دغه اوبه بره راغلې وې. اخره کې دواړه بچ شو او دشمنانو دغه ټوله وسلې ذبح کړه. تقریبا 100 قیدیان یې ګیر کړي وو. دغه شان په یوه صحرا کې 2 کسانو ناممکنه ممکنه کړه. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ.